دغه پیښه د شپې په 12:30 بجې وه چې دلته پاکستان رژیم له لوري دلته پیښه ترسره شوه. افغان هسپتال کله راوتښتولو نو په داسې کې وړه وړه ماشومان چغې فریادونه شول، زنانه شهیدان وو، زخمیان وو او هلته مالي زیان ډېر وخت دی. دا کورونه وکړه کوټې وکړه دا کور ته پرته ټول انشاءالله تاسو به هم کلیپ اخیستی وي. دا خلکو سره بیخي ظلم شوی دی. د پاکستاني رژیم له لوري دغه بادخال په افغانیانو باندې چلند دی. دلته خو نه ټپي شته، نه بل شی شته، نه بل شی شته، نه ترهګر شته. دی په هر نوم د وړه ماشومان کونډې یتیمان دی دلته په ظلم په جبر سره دی په شهادت رسوي. نو دا به باید بیخي ښه خبره نه دی، ځکه چې ټول وړه ماشومان او زنانه کوچیانو دلته په خاوره کې پراته وو. موږ راغلو د ټول کلی پر ټول شو نو یو یو مرابطسلو د خورونه دا خو ډېر غوړ تکلیف دی. 9 کسان شهیدان شوي دي، 10 کسان مې زخمیون لري. دا ټول یو سړی کې دی، یوه ستره زنانه دونې ټول وړه ماشومان دي. تاسو په جنازه کې هم دغه خبره ورویده. بعض زخمیان په خیز کې په هسپتالۍ کې موجود دي، ویګا مې انتقال کړه. د ټوله صحنه کې خلک حاضر دي چې دا ډېر بېګناه کسان وي، دغه هېڅ زیاتی نه و کړی، ظلم یې نه و کړی. د صرف چې په خوږه خیب باندې ویده وي، یو غریب مسکین سړی و، ډېر بیچاره کویرې وه، کویرې منځه تللی، هر مول دولت چې څومره وه منځه تللي دي. په څنګه ګاونډیون چې دي یې ته هم ضرر رسېدلی دی. د پاکستان د جبر او د ظالم نظام څخه او دا برید ترسره شو او موږ د دې دپاره پاکستان ته او بار ملکي کې چې نیر نوس دی هغه کسان چې غرب پلویون دي یا د بشر حقوق نارې وایي موږ ته یا ته موږ دا وایو چې تاسو نن د دې پاکستان د دې وحشیانه برید ته تاسو څه وایئ؟ دا اسلامي اصول دي، انساني اصول دي، کیم بشري ناورین رامنځته شوی دی که نه په عام ولس باندې دغه بمبار ترسره شوی دی. د دې ته دوی څه نوم ورکوي نن چې آیا دا په افغانستان کې جواز لري د اسلام له پلوه یا د انساني اصولو له پلوه جواز لري که نه لري؟ موږ دوی ته دغه پیغام ورکوو چې څو نړیوالو ته اوس څه وایو. افغانستان ته خو نوستې په افغانستان کې هم ملي خبره نه وي او دوی د غوغاوې نه جوړه کړي چې په افغانستان کې بشر حقوق نشته که نه، دا خبره کوو. او دوی ته نن موږ وایو چې تاسو دې ته څه نوم ورکوئ چې آیا په افغانستان کې دا کوم د بشري ظلم ترسره کېږي د پاکستان لخوا، دې ته څه نوم ورکوئ؟